د ډیری ورونو پوښتنه ده بې قراره زندگی تیروم څه وکړمه. حقیقت دا دی که ته په ژوند کې صبر ونه کړې نو ژوند به دې بې خونده شي، بې سکونه، بې قراره به شي او زندگی به دې په تکلیف سره تیریږي. ته په ژوند کې یو نه یو کار وکړه او ښه په حوصلې سره یې وکړه او بیا هغه کار ته لږ وخت ورکړه. الله تعالی به خپله پر تا داسې یو وخت راولي چې ته به عزتدار هم یې او شتمن به هم یې. حوصله مه پرېږده او هیڅ کله هم بې صبره کېږه مه. او دا هم په یاد ولره چې صبر کمزوري او بزدلي نه ده. صبر ښه تدبیر ته وایي. صبر د الله تعالی د فیصلې انتظار ته وایي او صبر د الله تعالی د مرستې نازلېدو ته وایي. د صبر مقام په اسلام کې داسې ده لکه ستا په بدن کې چې د سر مقام ده. که سر دې لاړ نو بدن دې لاړ او که صبر دې لاړ نو ایمان دې لاړ.